او کنه قربان د خاورو څلېوم او غلېوم تا خو زه په خپل خیال کې وژلېوم او غلېوم څه خبر وم زه ګنې یو سوال خو به مې کړی وی دلته خو زه څو وارې راغلی وم او غلی وم ما ته په زندان کې د زورلو ورځې یادې دي کلکې له لاسونو نه تړلی وم او غلی وم دوی سره اقباله د خبرو اجازه نه وای دوی سره پخوا بسم الله الرحمن الرحیم دا په خپله مې د صدق اندازه ده چې رقیب ته مې د قتل اجازه ده د جانان دیدن له زه مه خویریږم د رقیب راته په لار کې دروازه ده د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک خیبر پښتونخوا د بانی دا زه چې خوا کې ولاړ یم دا هغه شخصیت دی چې په تورمزو کې بلکې په اشنغر کې د ادب کوم کار کړی دی نو د هغې بوټي نن سمسور دي او هغه ګلونه ښه په موج کې دي نن دغه عظیم شخصیت اول خان رسوا زموږ نه پوره نن شلم کال دی چې زموږ نه جدا شوی دی خو په دې شلو کالو کې 20 سکنډ هم داسې نه دي شوی چې د هغه د بچو نه د هغه د تحریک نه د هغه د ملګرو نه د هغوی یاد د زړه نه اوتی دی او یا هغوی هغه هیر کړي دي او الحمدلله دا د دوی هغه برکت دی چې نن په اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنه کله چې رسوا صاحب وفات کېده موږ ته ټولنه پرېښې وه او نن هغه د دغه ملګرو برکت دی د هغه د بچو برکت دی د هغه زموږ د صدر برکت دی د هغه زموږ د ملګري چې څومره دي د ټولنې د هغې برکت دی چې دغه ټولنه نن ادبي تحریک او خیبر پښتونخوا شو نو دا د دوی هغه کرامات دي چې دوی موږ ته به دعاګانې کولې او دغه مینه به یې کوله نن د هغې په مزار باندې زموږ ټول ملګري حاضر شوي دي هغوی دپاره ختم مو کو دعاګانې مو کړې مین باچا ته چې د هغوی فرزند دی او وارث باچا او مومن باچا دا د هغې زامن دي او ډېر زیات خدمت کوي د پښتو ادب او د دغه تحریک بسم الله الرحمن الرحیم ساگر صاحب څنګه چې تاسو وویل چې اول خان رسوا صاحب د دې تحریک بانیو الله دې وبخي او نن د هغه شلمه کلیزه ده او موږ هر کال د هغه کلیزه مانځو نو دا موږ زموږ کوم چې تحریک ملګري دي موږ راغلو او په قبر باندې مې سیره واچوله دعاګانې مو کړې اول خان رسوا صاحب یو کتاب په 71 کې چاپ کړی و د رسوا فریاد بیا بل کتاب چې و هغه مونږ په 2015 کې د رسوا غزل او بل کتاب د خدای خبر بیا خدای خبر جون د رسوا خدای خبره په 16 کې او بیا چې د رسوا کلیات ویو هغه مونږ په 19 کې او داسې تذکرې دغه نوې څنګه چې ساگر صاحب ووی د پښتو ژبې ډېر زیات خدمات وو او انشاءالله چې تر څو مونږ جم دیو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دا ملګري جم دی وي نو د پښتو د ژبې خدمت پکو بسم الله الرحمن الرحیم اول خان رسوا د یو داسې مالیار نوم چې زمونږ په د پیدایش نړوان دی ډېر مخکې تورمزو په داسې یو انقلابي غوندې ځمکه باندې او په یو علمي ځمکه باندې د شعر و شاعرۍ او د ادب یو ورکوټې غوندې بوټي نال کړی و دا د الله تعالی غټ رحم و چې د هغه په ژوند باندې د هغې نه بیا یو ځنګل جوړ شوی یو لوی علاقه هغې رانیولې مو یو لوی خلک په هغې کې شامل مو بیا بس د قدرت کارونه دي هغه ژوند د بل له لاس دی او ډېر ورته خوشحاله مو او یو خبره به یې مونږ ته بار بار کول هر وخت چې مونږ دا شی جوړ کړو دا روان هم کړو داسې एकदम داسې بالکل په هغه
غیر متوقع طور باندې هغه دونه زر مخکې شو چې کال یو نیم کال تېرېدو نه به دې صوبه کې ټولو صوبه کې خلکو په یانه شیره اول خان رسوا پښتو ادبي جرګه وه هغه ټایم کې بیا وروسته خو الحمدلله د هغه نه مرګ نه پس خو د ملګرو په دې کاوشونو دوی په دې منډو تړلو د رسوا صاحب چې کومه لاره متعین کړې وه په هغه دې فالو کوله د ټولو ملګرو روان وو چې کومه لاره موږ ته ښولې وه بس په هغې روان وو یو خبره راته کوله وي که تاسو ځان وپېژنده دا خبره ما ته بار بار یادېږي که ځان وپېژنده او د تورنزوالو د اخصر تورنزو د شاعرانو یو بل کې نفاق پیدا نه کړو ما ته وایي چې انشاءالله تعالی دا به د خلک به ته یو ځل دا ټول به درته ناست دي موږ به وخت کې په ګپ ګڼله موږ یاره دا دی بس خلکو پته نه لګي موږ ته پته وه دې خلکو ډېر دردولي و د بار د ادیبانو شاعرانو ډېر زیات یې دردولي و ډېر زیات نو موږ یاره دې د هغې درد نه لګیا دی خو هغه اصل کې هغه تجربه وه او هغه بیا وروسته موږ ته پته وه چې واقعي هغه اباسین یوسفزی یو شعر دی وي دا دي ټول دا باسین غاړې ته ناست دي او که حسین دي او که مهین دي که رقیبان دي ټول دا الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ساګر جان. نن چې موږ په کوم مزار باندې ولاړ یو اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دا د هغې مزار دی د اول خان باچا تورنګ دی داسې مردمخېزه خاوره ده چې دا وخت په وخت په څه ناسه شکل کې په ټوله نړۍ کې یادېږي. لومبي زمونږ د تورنګونو تحریک د ازادۍ چې کومونه هغه زمونږ حاجي صاحب تورنګ دی ورپسې زمونږ شمس الحق افغاني صاحب چې په ټوله دنیا کې لکه مطلب په علمي دنیا کې او مولانا شهزاده صاحب دغه شان ادریس مولانا صاحب خو په ادب کې د اول خان رسوا صاحب چې کوم نوم دی او کوم د هغه کار او زیار کړی دی نه منم چې لکه داسې به بل لکه څو وکړي او نه به د هغه نه ملبدل پیدا شي لکه ملګري به ډېر پیدا شي ښه شاعران به پیدا شي ښه لیکوال به پیدا شي خو چې د رسوا صاحب کوم اندازو او کوم په لنډ بهر باندې هغه لیکل کول داسې ممکن چې لکه ډېر کم راشي. نن چې موږ په تورنګزو کې ورته ووایو د تورنګزو نوم یا لکه اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ملګری خو نه داسې ده که نه جي نو لکه دا د دوی هغه دغه کار او ازیارو چې نن موږ دغه په دې مزار ولاړ یو. الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اول خان باچا منه خو ډېر خبر وشوې هغه شخصیت یو باغبهار شخصیت و نو که په لاره کوڅه کې به م راغی نو غاړه غټی به راته چې کله شهادت ورته وشو زه به په دې لاره تلم رحم قل هو ما ویله په دې به زه تېرېدم ډوټۍ له به تلم چې ګرمۍ چوټیان راغلې زه څو ورځې نه راتلم نو یو ځل راغی په خوب کې زور شو رامانې ماسپښین خوب نه پس خوب کې چې ته ولې مانه خفه شوې غاړه یې راکړه څنګه چې په ژوند کې راکوله دغه شان په سبا له بیا ماسپښین قریب وخت کې بیا راغی راته خوب کې چې دا شان ته ما نه مروشو که خفه غاړه یې غټ یې راکړه بس چې څنګه راپاسم رامنډه مې ووهله نو چا ښه ویلي امان بابا چې امانت په لحد په منځ کې پروت وي چا چې زیات که امانت که په دا دنیا نو اول خان باچا واقعي چې د ادب دپاره قرباني هم کړې ده او ډېر زیار یې کړی دی او هغه شهید دی هغه قبر کې جمدی دی که داسې نه و ما ته په خوب کې دوه ځله پیره راته نو هغه یو ډېر باغبهار شخصیت و د ملګرو سره ډېره مینه وه او په اشنغر کې د اشنغر نه بار چې څومره ادبي ټولنې وې که هغه چارسدي پسه ده که پېښور و که ملکڼ و دی به ته د شاعرانو خوب ورته معلوم و نو الله دې بس د خور سره وبخي سره د پرځنه. الرحمن الرحیم. رسوا به وي ارشده خلک په پسخېږي ورته داسې بنیاد به د ادب په تورنګزو کې کېږدم. زه خو داسې ګڼم چې د حاجي صاحب تورنګزی نه بعد کم تحریک سر اوچت کړی دی په تورنګزو کې نو انشاءالله چې دا به اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک وي دا زه ګورم داسې زه وینم داسې دا به یو دوه خبرې دی کې کومه ملګري په خاطر نه درنوي اوس راته یو ملګري وی چېرې مونږ خو دا خیال و چې تاسو به غټ پروګرام کوئ په رسوا صاحب غټه مشاعره به کوئ په دې تېر 2 میاشتې کې مونږ تقریبا ډېر عظیم شخصیات ولتلي یو چې د یو نوم په ټول عالمي نړۍ کې د چا نه پټ نه دی کرام الله ګران بابا او د بل نوم هم ټول عالمي نړۍ کې چا نه پټ نه دی ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب. تاسو یقین وکړئ زما دا خبرې به ټول ملګري اوري چې اوس هم دې وخت کې په اشنغر کې
با 80% خلک داسې چې د اعظم صاحب قبر یې نه دی لیدی، بل ورځ یې زموږ د وجې ولیده چې موږ لاړو سیره مې پرې خوره کړه. دویمه خبره به زه دا وکړم چې د پی ټي وي انکر ته دا پته نه لګي چې د ګران بابا دا سویمه کلیزه ده. موږ چې کله بیان ولېږه هلته هغوی پې بحث کوو، الله دې هغوی له ژوند ورکړي، موږ له دومره زموږ بیانونو له دونه اهمیت ورکوو. نو هغه د پښتو متل دی وي دا چمیار یو اکثر خپله څپلۍ شلیدلي. رسوا صاحب یو داسې مقام ته نن سبا را رسېدلی دی که په هغه باندې د عالمي سطح باندې کلیزې وشي هغه ځان رسولی دی، نوم یې رسولی دی. او که د هغه مونږ صرف د شل ملګري دي مزار ته رالو هم ځان رسولی دی، بیا هم انشاءالله مونږ دې ځل فیصله داسې کړې ده د ملګرو په خوښه باندې چې نن 25 دسمبر دی، چونکې دا ورځ د هغوی د وفات ورځ وه. نو مونږ دا ګڼل چې په دې ورځ باندې مونږ څو تاثرات او ملګري راغونډ شو، هغه خپل دعا مو کو، ختم تېر ورځو کې م کړو، نن هم انشاءالله کوو. او د روان اتوار پر ورځ د ګل په شپه باندې به انشاءالله هم د دې کلیزې مناسبت سره زمونږ مشاعره هم وي، د شپې به وي. خو دا به وي چې هغه د خپل ملګرو د تحریک صرف د خپلو ملګرو د وجې ده، چونکې موسم هم یخ دی، ورځې هم لنډې دي. نو په دغه وجه موږ دا فیصله کړې ده. نو دا خبرې دي اخیري خبرې له راځمه چې رسوا صاحب داسې شخصیت و چې موږ بس دا میشن دی چې موږ به ګرځو هغه خلکو پسې. د کومو خلکو ما خو درته ووایي چې په اشنغر کې یو انسان ته دا یو شاعر ته دا پته نه لګي ساګر جانه چې د اعظم صاحب قبر کوم ځای کې دی. په اشنغر کې یو انسان ته دا پته نه لګي چې دا ګران بابا دا سویمه کلیزه ده. زه یم چې په تورنګزو ماشوم ته هم دا پتې چې رسوا صاحب دا شلمه کلیزه ده. رسوا صاحب چې کوم تحریک شروع کړی و، هغه کوم کار شروع کړی و په 1971 کې غالبا څنګه چې دوی امین باچا 4 کتاب یې چاپ دي، د رسوا غزل لومبې د رسوا فریاد، بیا د رسوا غزل، بیا خدای خبر، بیا خدای خبر، ژوند د رسوا خدای خبر، په اخره کې د رسوا کلیات 2019 کې. او اوس ته تحریک ته طرفه تقریبا چې کال وړاندې د قدم نه تر منزله یو دویمه تذکره چاپ شوه. لومبۍ تذکره چې کومه وه نو هغه په 2004 کې چې د عمران دی او د دوی خوارانو د کاړهونو نه راوتې وه، هغه په 2004 کې چاپ په 24 نایابه شوې ده رسوا صاحب په ژوند باندې. بیا موږ یو رساله شروع کړه تکل په نوم باندې، هغه څه وخت په ډېر وخت چلېدلې وه. نو نن سبا تقریبا د یو اندازې مطابق یا 38 او یا 40 کتابه د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک نه بالکل چاپ دي او انشاءالله په څه باندې کار روان هم دی. زموږ ملګري که نن سبا څوک پیژني یا که مثلا چېرته هم په 400 کې پروګرام وي، څومره خلکو ستایلي وو، څومره خلکو مونږ تاسو ته پته ده چې لکه پر 400 کې ډېر ښه ټولنې به م وي، ډېر ښه زموږ نه ډېر قابلان پوهان خلک به م وي. خو نن سبا یو داسې دور دی چې کوم ځای کې هم لکه د میډیا دور دی که خامخا یو انسان په خپل ګریوان کې وګوري څونه پوهان چې دی هغوی دا مني هم او دا ګڼي هم او دا یې تسلیم کړی هم ده چې که په اشنغر کې نه په غونډه ضلع 400 کې کار کېږي نو هغه صرف یو اول خان رسوا ادبي تحریک کې کېږي. دا دې هم تاسو ته پته ولګي چې دا زموږ د تحریک 2.5 کال وشو او په 2.5 کال کې چې موږ څه کړي دي کاغذ په دې ځای باندې بیا نو تقریبا چې ماسخوتن به شي، خو دغه خبرې به ختمې نه شي. الله دې وکړي تاسو نه ملګري چې راغلي دي ډېره مننه یې کوم چې همدقسې دوی له د الله ژوند او خوشحالۍ ورکړي چې ټول عمر او دې مقبره کې چې څونه وفات شوي مړي دي، څونه مسلمانان چې دی الله دې وبخي سره د رسوا صاحب سره د رسوا صاحب د فرزنده مونږ چې ژوندي وو که مونږ نه یو دا کاروان ما روان یې. بل ناصر علي سید صاحب یو ویډیو ما شیر کړی په فیسبوک اوس هم شته، هغه وایي چې دا تحریک یو داسې مقام ته ورسېده چې دا د شاهکار او د امین باچا او ساګر او مجیب او مجاهد او یا د بل او د بل محتاج نه دی، که دوی نم وي دا به چلیږي. دا یو داسې حد ته ورسره ورسېږي تحریکونه چې کله شروع شي دا ودرېږي نه، دا په مخکې رواني دا به چلیږي انشاءالله. مونږ یو قدم ایښی دی او د هغې غټ ثبوت ده چې رسوا صاحب د مرګ نه بعد خلکو دا خیال و چې بس تنظیم هم ختم او ټولنه هم ختم او شاعري هم ختم. نن سبا هغه تحریک دی چې په نړۍ کې زه تا ته وایم چې مونږ تر حجرې
دا پروګرام چې موږ کوو په دې کې موږ ته کارونه کېږي نو تاسو یقین وکړئ داسې ملک په دنیا کې نه د جاپان نه کېږي د چینا نه کېږي د امریکې نه کېږي د سعودي او دوبۍ خدا سره لکه خپل کور دغه بس دی هغه حمزه بابا شعر د غالبا کله خاطر یا نور د دې د پاسه په ځان څه وکړم. الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. ورو رسوا صاحب داسې یو سړی و چې هغه یو شعر یې ویلی دی چې داسې بوی مې د ادب کلي کې خور کو لکه کر چې سړی وکړي د لونګو. نن حقیقت خبره ده داسې بوی مې د ادب کلي کې خور کو لکه کر چې سړی وکړي د لونګو. دا څومره ملګري چې ولاړ دي دا د لونګ هغه کر دی. حقیقت خبره ده چې زمونږ د مشر خبره وکړه چې که مونږ دا ټول ملګري هر یو ځای ته ورسو خو دا د رسوا صاحب برکات دي ځکه چې هغه مونږ داسې حد ته ورسولو چې حقیقت خبره چې په خلکو یې هم پیژندو که زمونږ دا شاعري ده د هر یو ملګري نو حقیقت خبره ده چې زمونږ داسې مشر و زمونږ داسې استاد و چې هغه به لکه ګوره دا نور خلک د دې زورونو د دې پیښونو د دې ورڅه خیال نه ساتي. هغه چې به شپږ زوره پراتو یو به ولاړو وی به یاره ملګرو داسې به نه وي چې دا پکې ولاړ دی یاره ملګرو ستاسو خوښه نه ده چې دا هم پکې پروت کو. ګوره دومره پوه سړی و دومره هغه د مرګتیا خیال ساته. بل هغه وی چې زما یو سړي یو شعر ویلي نو هغه په ما لکه د اسمان عمره دروند دی. حقیقت خبره ده د هغه دا ټولنه که چلیږي د هغه د تحریک که چلیږي نو دا حقیقت خبره چې د اول خان رسوا برکات دي. دا د هغه ما خو ورته را شعر وي که نه چې هغه را کوم شعر ویلی دا مونږ کوم پیداوار هغه کړي یو نو حقیقت خبره ده چې په هغه کې اخلاص و. هغه ملګري د هغه ملګري خوښ و د هغه ملګري خوښ و هغه به په ملګري باندې ځان قربان کو. د اول خان رسوا د تحریک ملګري راغلي دي دوا یې وکړه او څېره یې واچوله. دا د اول خان رسوا برکت دی دا د اول خان رسوا برکت دی. د هغه چې کوم بوزغلې کرلې دی نو هغه زه ته بل مجاهد موږ د هغه بوزغلي یو او دغه یو ملګرو خبرو خو دوی وکړې که نه خو دا په چا تېره شوه تېرېږي په چا را روانه ده راځي دغه د دنیا د زندګي چا پکې خدای راضي که څوک د شیطان په طرف ځي دغه د دنیا د زندګي په چا چې تېره شوه مشرانو اوس په موږ تېرېږي او په چا را روانه ده راځي دغه د دنیا د زندګي. او ټول عمر انسان په یو آلات پاتې کېدی نشي ټول عمر انسان په یو آلات پاتې کېدی نشي که عمر یې ډېره خو د مرګه خلاصېدی نشي. والسلام. رحیم زما د مشرانو چې کومې خبرې وکړې دې کې به موږ څه ووایو خو اول خان رسوا صاحب غزلې موږ یو ځل کتې 7,000 پورې ورسېدو لا بله نور هم پاتې وي. بل جي د ټولو نه ادنا پکې لکه زیمه او داسې پوچې څه مسله به راغلې نو 4-5 ځله به موږ پسې هم راغی. خدای پاک ته یې جنتونه نصیب کړي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بښونکی او مهربانه دی. ساګر صاحب تاسو یو جهان مننه چې مالم د رسوا صاحب ژوند داسې یو ژوند و چې په دې باندې په کوم اړخ باندې بنده خبرې کوي نو هغه روح پې بیخي دغه کېږي نه. د شاعرۍ نه علاوه اول خان رسوا زمونږ احترام و خو د ټولو نه ښه صفت یې دا چې کومه خبره به حق و په حق خبره باندې هر ځای کې ولاړ دی. که دې فرض کېږي هر ځای کو د خپل روح خلاف هم خو حق خبره به نور ته ورور مې دا حق دی او دا نه حق دی په حق خبره باندې به ولاړ. الله دې سره ټول مشران وبخي ډېر ښه سړی و وړو سره ورکوټ و غټو سره غټو ښه جرګه مارو د هر لیول باندې خو د شاعرۍ نه علاوه د ډېر زیات دغه دي نو بس الله دې وبخي زاګر صاحب ځکه چې اول خان له دونه روحونه دي چې په دې باندې دغه خبره کتاب به ختم شي په اول خان له باندې به خبره ختمه نه شي نو الله دې هغه جن خشته کړي سره د ټولو مشرانو. الرحمن الرحیم. د اول خان رسوا صاحب باره کې به زه څه ووایم خو دومره به ووایم چې هره ونه چې کم دی هغه د میوې نه پېژندی شي. نو اول خان رسوا صاحب چې کم ملګري دي هغه دومره باکردار او تکړه ملګري پیدا کړي او مخلص که نه چې د هغې حد نشته. نو هغوی په خپله یو باکردار انسان و لکه د
یو چا شخصیت چې ګورې د هغه ملګرو سره کښېنه ملګري ولې ګوره چې دا د کم پایې خلک دي نو د هغه د شخصیت اندازه به درته وشي. بله خبره دا کم چې د هغوی بچي دي انتهایی تکړه بې حده بهادر لکه زه هم چې پلار یادول بیا داسې او لکه بیا هغه ټولنه چلول لکه یو ځای کې مې لوستي وو چې علي رضی الله عنه فرمایي چې یتیم هغه نه دی چې د چا مور او پلار مړه شي یتیم هغه دی چې چا ملګري نشته. نو زه وایم چې د پیر وارث صاحب دي د دوی چې کوم دوی یتیمانان نه دي دوی دومره مخلصه ملګري دي که نه چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي. اول خان رسوا صاحب له الله تعالی جنتونه ورکړي ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه به د خبرو آغاز په اول خان رسوا صاحب چې کوم ما غزل نما نظم لیکلی د هغې د یو شعر نه وکړم. هغې کې یو شعر وي که زرهای د عقبا په لوري یوسي چې په شان د اول خان وي هغه نه مري. نو دا د هغې یو زنده حقیقت دی یو ثبوت دی چې موږ نن ټول ملګري راټول شوي یو د هغوی په مزار باندې ولاړ یو او د هغوی شلم تلین کوم ته چې مونږ کلیزه وایو هغه مانځو. نو ټولو ملګرو ته خواست کوو چې د دوی د مغفرت دپاره او د ټولو مقبرې مغفرت دپاره دعا وکړي. ډېره مهرباني.